نه واده خو مې کړی او دویم واده به مې کړی اول واده نه به ته خبر وې که دا دویم واده و او دویم واده و شکر الحمدلله بس الله دې درته نیک مبارک الله پاک دې درته ګلالي ګلالي زمن او لورګانې درکړي نو کله دې چې دویم واده وکړه بیا چې اوله مېرمن که نه مثلا بیا هغه د کرکټ مخالف یا مثلا د کرکټ خوښ دغه دویم واده دې په کرکټ کې په خوښه کړی که نه دا دې هم مثلا داسې کړی چې دا دې په خپله خوښ کړی چا خوښ کړی نه وي څنګه نه دا داسې و چې اول واده چې کومه مېرمن وه د خپله تره لور مې وه نو مور او پلار مې په خوښه باندې کړې وه زموږ اکثر که افغانان ته وګورې نو زیاتره داسې چې ډېر کم عمرۍ کې ودونه ورته وکړي که نه که لکه مثلا زوی خبر نه وي پلار به وخته ورته کوژده کړي کوژده یې ورته کړي وایي مشران دي مشران خو سرزوري دي که نه مشرانو ته به څوک بیا څه ویلی هم نه شي نو بعد دغه وه چې بس په زړه باندې مثال خبره ارمانه مو بس مونږ وایي چې زه بس روجنه او بل دا دی که د صحابو او که د پیغمبرانو رسم او رواج ته وګورو یوه ښځه خو خوشتم نه هغې هلته کې ویلي چې ته دوه ښځې وکړه درې وکړه څلور وکړه یو ښځه خو هغه چا چې ګزاره یې نه کېږي سنت طریقې ته هم چې وګورو باید هر یو د الله تعالی ټولو ته بس ښې مېرمنې په نصیب کړي الله دې ټول ارمانونه ورسره وباسي نو شکر الحمدلله اول هم خوشحاله وم اوس هم خوشحاله یم را روان ژوند مې دې الله په خوشحالۍ باندې تېر کړي ملګري دوستان وایي چې کور دې په انګلینډ کې ده لندن کې ده چېرته نه پوهېږم رښتیا وایي یوه خبره به بیا هم زه وکړم نو په دنیا په نړۍ کې داسې هېواد نشته چې زه نه یم ورته لاړ زه ټول هېوادونو ته لاړ یم خو د افغانستان غوندې هېواد په یو نړۍ کې هم نشته زما ټول زړه زما ژوند زما هر څه په خپل وطن کې که زه که ژوندی یم په خپل وطن کې به یم که زه وفات کېږم هم په خپل وطن کې به یم ما خواږه زموږ د وطن غوندې خواږه خاوره په یوه نړۍ کې هم نشته زه چې دنیا هر ځای ته لاړ شم ما دا اوس د شپږیزې نه چې تېره شپږیزه کمه وشوه زه د کور نه مسافر راوتی وم بیا هغې شپږیزې نه ما په زندګۍ کې اول ځل و چې څلور میاشتې څلور نیمې میاشتې مسافري وکړله ولې چې نیشنل ډیوټي داسې وه چې موږ د شپږیزې نه بعد ډایرکټ ارلینډ ته لاړو ارلینډ نه بعد دوبۍ ته راللو ما هلته انګلینډ کې واده هم وکړلو اچھا خبره واده هم په منډه وټولو نو بیا زه بیرته دوبۍ ته رالم دوبۍ نه بعد لکه مطلب زه بیا لندن ته لاړم لندن نه بعد بیا دوبۍ ته دوبۍ نه بعد استرالیا شوه نو استرالیا نه بعد بیا زه لکه یو کې ته لاړم لندن ته لندن نه بعد نو زه هلته نور زادګۍ داسې وم چې د هېواد هغه خاورې پسې زه داسې وم چې زه به کله بیرته خپل هېواد ته ځم نو په نړۍ کې چې وګورې د افغانستان غوندې هېواد په یو نړۍ کې هم نشته ټوله نړۍ کې باچا خبر افغانستان بیست اولادونه خو لري شکر الحمدلله یو درې لورګانې لرم یو زوی لرم د مشرې ښځینه ډېر ښه کوم اولاد ډېر در باندې ګران ده وایي چې یاره پلاره نن دې ښې شپږیزې او څلوریزې ووهلې او پلاره نن دې والا چندان پر پام یې څه ونه کړه او خوند یې رانه کړ نو هغه خو ماشاءالله تر اوسه پورې ټول ماشومان دي اول جوړه ماشومان شوي هلک او جینۍ شوي وه لا واړه دي تقریبا جوړه ماشومان چې کوم اوس د 5 کالو دي او بل هم تقریبا داسې یو 3 کالو پورې به اوس ای به او دا بله خو اوس تقریبا د 1 کال ده ایله په ګرځېدا باندې لږه لږه راغلې ده نو زه د ورکوټوال نه د ماشومانو ډېر زیات شوقي وم نو ما به چې پردي ماشومان هم لیدل مطلب هغوی سره هغه چې کومه مینه محبت به ما کول ماشومان د ما ډېر زیات خوښېږي نو هغه که د کلي کې ماشومان یا د خپل رور ماشومان مې یا خپلې نو مطلب مخکې به د رور ماشومانو دپاره به زه چې کله سفر نه کابل ته رالم نو هغه وخت کې مو مهاجرت ژوند کولو پېښور کې نو که ما سره به 2 ورځې وي ما به ورورونو دپاره پاکستان ته ځان رسولو چې زه د کور ته لاړ شم د مور او پلار او د ورورونو منځ ته لاړ شم چې لږ مې ورسره وخت تېر شي چې لږ مې مایند ورسره بدل شي نو ماشومان اول نه واخله تر خپلو که خپل دي او که پردي شکر الحمدلله ټول راباندې ګران دي ښه ډېر ښه خوشحاله اوسه عثمان جانه چې تا سره مو خبرې وکړې په زړه کې دې غټ ارمان څه ده تر ټوله غټ ارمان چې وایي کاشکې دغه ارمان زما پوره شي بس هېڅ ارمان نه لرم په ژوند کې نه مې خو د اولین کس چې په زړه کې لیدونکی ارمان نه لري عثمان غني ده او بس هېڅ ارمان نه لرم که ارمان لرم هم دغه ارمان لرم ازیمه چې لکه څنګه چې د هېوادوالو بس صرف دومره چې صرف ځان سره د هېوادوالو ته خدمت وکړم ځان سره دغو دپاره بس چې ځورېږم ډېر زیات دغه هېوادوالو ته ډېر زیات ځورېږم خپله لکه د معدې تکلیف مې تېر کړی داسې هم ځورېږم خو لکه بیا چې کله هېوادوال خپل وګورم یا یو ویډیو وګورم څنګه چې تاسو ټول ماشاءالله پېژنئ اتا چې کله ویډیوګانې ګوري کوي چې هغه کورنۍ زه وګورم یا نور داسې کوم فاونډیشن چې دی هغوی چې هغه کم هغه سره هغه وګورم نو دغه ته هېوادوالو ته بیا ډېر زیات ځورېږم هغه آخري فکر به دی څه وي چې ته د هغه دپاره ډېر زیات خوشحاله شي او وایې چې کاشکې دغه وخت راسي چې زه د ما د خوشحالي نوره هم زیات شي لکه څنګه چې اوس په زړه کې ارمان نه لري او دغې خوشحالۍ دپاره اوس هم انتظار یې د هېواد چې هېواد څونه چې په ترقۍ باندې ځي
بحثونه چې د نورو هیوادوالو سره د نورو هیوادونو سره چې دا په سیالیانو کې سیالی کیږي او غواړم چې د نورو هیوادونه څنګه دي چې د اسلام او د شریعت په لحاظ سره د موږ دا هیواد هم دغسې شي چې وګورو مو خپلو سترګو باندې چې وګورو چې نور هیوادوال دلته راشي چکر ته یو امن شي یو سکون شي یو فضا شي چې تاسو زړه کې دا ډار نه وي چې ولا زه 9 بجې د کور نه وځم یا جومات ته زه ځم ولا څوک مې ونه تښتي یا څوک چې یو داسې هیواد شي لکه نور هیوادونه څنګه سړی پکې ډاډه د شپې 2 بجې 3 بجې 1 بجه ګرځي راګرځي چې دا هیواد موږ په ژوندانه باندې د خدای پاک وکړي چې دغسې ځای ته ورسېږي. ډېره زیاته مننه کوو. په آخر کې یوه یا 2 پوښتنې نور درنه کوم بس بیا درنه خدای په امان اخلو لیدونکو تاسو نه هم ځکه چې عثمان غني سره مو ډېرې خبرې وکړې خوږې خبرې راته وکړې لږ پیسه‌داره یې کړې. شکر الحمدلله بچې سراسره د ژوند مې پې ښه خوشحاله تېرېږي او په هر حال باندې شکر. دونه پیسه داره نه یم که لوبغاړو کې وګورم لوبغاړي ماشاءالله د موږ افغانستان لیګونه لوبغاړي ډېر زیات کوي نو شکر الحمدلله چې کومه کرکټ بورډ نه تنخواه میلاویږي یا کوم میچ فیسونه وي نو شکر الحمدلله ژوند مې پې ښه مزیدار او په خوشحالۍ که د ما ژوند دی که د کورنۍ ژوند دی که ګاونډیانو مطلب خپل وس مطابق چې څومره هغه دی نو شکر الحمدلله الله نه راضي یم. رښتیا یوه خبره دې بله را په یاد کړه په کورنۍ کې دواړه مېرمنې کرکټ سره راضي دي که نه؟ کشرۍ په کرکټ مخکې نه کتلو کرکټ باندې هغه کېږي خو مشرۍ دومره بیا نه ګوري ولې چې په کور کې ټي وي نه لرو. هغه وایي چې دویم واده دې وکړو نو څه ضرورت ده کرکټ وګورم؟ مخکې په کور کې لکه ټي وي نه لرو په کور کې موږ کور کې ټي وي نشته که ګوري مې ما نه کوم مشر ورور چې دی بس هغه بس کرکټ انفو یا په موبایل کې وګوري نو کرکټ سره د کورنۍ د موږ څوک داسې علاقه نه لري. رښتیا عثمان جان یوه خبره بله را په یاد شوه دغه بیرون مینوال وایي عثمان ډېر عاجز ده بیخي داسې مثلا وایي موږ چې ګورو همیشه دنه موږ مثلا خبرې نه اورو مثلا که دی چېرته لوبه هم کوي بل شی هم کوي خو اوس داسې نامې خدا زه ګورم ډېر یعنې شوخ مزاج یې ډېر داسې خبرې نامې خدا هر څه نه پوره د مینوال لپاره په فیسبوک صفحه یا چېرې نه لري چې ته همیشه لکه د نورو لوبغاړو غوندې هغوی سره د زړه خواړه شریکې؟ نه فیسبوک صفحه خو تاسې وه چې فیسبوک به ما مخکې استعمالولو خپله ځاني نو جمهوریت په وخت کې چې کله زه د معدې تکلیف ما واشتو د وطن حالات داسې وو چې دماکې یا مړې به وشو نو زه د معدې تکلیف کې وم نو ټوله شپه به د ما په ذهن کې بس هغه شیونه ګرځېده هغه مړې به ګرځېده نو ډېر زیات تکلیف کې و نو د هغه وخت نه چې ما فیسبوک بند کړی تر اوسه پورې زه فیسبوک نه ګورم یو ټویټر پاڼه ده هغه ګورم کله کله انسټاګرام شي او بس خپله زیات تر وټساپ ډېر استعمال. ټیک ټاک خو نه ګورې؟ نه ټیک ټاک هم نه ګورم. نه دې خوښېږي نو بیخي؟ بس داسې ووایه چې بس نه به مې خوښېږي نو. په آخر کې هیوادوالو ته څه پیام لري هغه هیوادوال چې دغه اوس ټوله خپرونه وکتله په دغه پای کې ستا د خولې نه څه باید واوري چې هغوی پرې عمل وکړي او هغوی وایي چې یاره خوند دې وکړه عثمان غني دغه اخرنۍ خبرې ټوله خبرې خوندورې خو د اخرنۍ خبرې باید 100% کې عملي کړو. هیوادوال ټول نه ما مخکې مې ویلي دي او بیا هم وایم چې دنیا کې به هر رنګ حالات په تا باندې راځي په تا به سخت هم راځي په تا به ښه وخت هم راځي خپل مونځ او دس د خپل د مشرانو د خپل د کشرانو په خپل کلي ګوند کې چیرته چې ته اوسېږې قدر عزت د ټولو وکړئ ولې چې انسان دی د الله طرفه هر څه لیکل شوي په تا به ښې ورځې هم راځي په تا به بدې ورځې هم راځي چې کله په تا ښې ورځې راشي نو ته شکر الحمدلله وباسه چې کله په تا بدې ورځ راشي ته صبر وکړه او څوک چې صبر کوي بس الله تعالی هم صبر کوونکي سره دی دنیا د ښې ورځې به هم راځي بدې به هم ورځ راځي خپل مونځ او دس هېڅکله مه پرېږدئ د هر یو کامیابۍ پسې که ته هر یو کار کې ته هر یو کاروبار کې که زه لوبغاړی یم زه خپل کرکټ کوم نو کرکټ به زه د خپل ژوند ضرورتونو دپاره کوم خو مونځ او دس به د ما د آخرت دپاره وي ولې چې هلته کې ما په کرکټ باندې زه نه خلاصېږم هلته زه په موټر او په بنګلو باندې نه خلاصېږم هلته چې زه خلاصېږم په خپل عمل به خلاصېږم نو خپل مونځ او دس چې هر رنګې حالات در باندې راځي که په سفر کې یې که په موټر کې ناست یې تر دې پورې چې موټر کې ناست ته ودرېدو دومره ځای نه لري یا ته هغه کېږي نو په ګاډي کې وکړه دغه وخت کې په ګاډي کې مونځ وکړه په ناسته به تاسې هم ګاډي کې ناست یې مونځ وکړه یا په بس کې یا په جاز کې خو مونځ مه قضا کوئ او خپل د مور او پلار او د خپل د وروڼو د خپل مشرانو څومره چې عزت کوئ نو تاسو چې د هغوی عزت کوئ الله تعالی به بیرته هغه وخت په تاسو باندې هم د مشرانو وخت به بله ورځ په تاسو راځي تاسو عزت به بیا اټومیټیک کېږي. ډېرې زیاته مننه قدرمنو لیدونکو تاسو نه هم ډېرې زیاته مننه کوم چې خپرونه مو راسره ولیده تر بیا چې موږ ستاسو چوپړ ته درېږو په مهربانه خدای مو سپارو الله مو مل شه ښه وخت ولرئ خدای دې وکړي چې دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي او همیشه د افغانستان د کرکټ لپاره دعا کوئ په مخه ښه وخت.